اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم د دې موضوع نه اخوا دا باب ثانی د حصے ثانی تر آیت نمبر 92 پورې ما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يقتل ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ تر دې موضوع. پدې باب کې سیاست مدینه دا او د يهوديانو او قبح بکی بیانېږي. اوله قبح دا چې د منافقانو د يهودو خلقو نه یریږي ډېر یخشون الناس، او دویمه دا چې د الٰه په اوامرو کې چونچرا لټي جهاد په فرشوي وای لمکه تبت علينا القتال. دا جهاد دې نو څه تفرض کړي دي کې نو څه ګټه ده. درې مدار چې تقدیر باندې صحیح عقیده نه لري. لولا اخرتنا الى اجل قریب مونږ ولې یو نیټه نږدې ته وستو کېنا. او بل کوم حق کې دا ده چې ان تصبهم ځان ساتل پکاروي. که نعمتونه راتل نفاذ شریعت راتل بس الله ډېر خپل نفاذ راوست، او چې شکست راغی نو بیا وایي چې یاره دا دې پلاني کړی دی داسې، بس بیا وایي رضا بالقضا تقدیر باندې عقیده وساته. بل عیب دا دی که ادون یفقهون حدیثه په خبره نه پوهېږي، ته ورته خبره کوه دی او بل څه ډنګوي. او بل مرض پکې تولی دا ومن تولا طاعت الرسول نه مخړی. بل مرض پکې نجواګانې دي، پټ پټ شوراګانې ډېرې لري. بیتا طائفه منهم غیر الذي تقول. بل مرض پکې دا دی چې قران کریم کې تدبر نه کوي، ظاهري روان دي سرسری فلا يتدبرون القرآن. بل مرض پکې منافق کې دا دی چې کله یو کار د امن او د خوف راشي ازاعو به افشا کی. دا کار افشا کول دا د منافق کار. يحسبون كل صيحة عليهم. هر صيحه आवाज چې راشي دی وي کدا تندر په مارا پریوت. د جهاد په سب کې چې دا څوک आवाज کوي الرال आवाज والا منافق دی. چې راغلی می دی په دسه نه وي چې الرال دا خو سړي زړه چي نجات په صف کې. دا کمزوري خبرې چې کوي د څه شور لیټونه دی او لیټونه دا چې متوجي کیو داس گاڑی سوځي مل کګیو دا د منافقانو خبرې هیڅ هم نشته، دا دروغ دي. د یری اوازې خورول دا د منافق لوی صفت دی. مؤمن مددین ازان ساتي. نو دا او دا غینه بعد د منافقینو څخه اقسام دغه هم بیانېږي. بیا په دې باب کې امر بالجهاد دی فقاتل فی سبیل الله. او چې کله جهاد دی وکړ نظام د نافذ کو توالی جوړ شوی گورنر جوړ شوی ضرور تا ته سفارشونه راځي. اے خلکو بیکار سړي سفارش مکوئ، د نیک سړي سفارش وکئ، مظلوم د ظلم نه بچ کئ. من یشفع شفاعتا حسنه یکن له نصیب منها.
او من یشفع شفاعتا صحیحه یکن له کفل. او بل دا د چا سینه چې د ولایت او د گورنرۍ په نشه کې لاړ شي خبر درنه ونشي. اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها. خلق سره ډیر په خلهجه ملاويږي چې هغه د توي تا ته ملاقات تر غل السلام علیکم تور توي وعلیکم السلام ورحمت الله. کاغه السلام علیکم ورحمت الله تور توي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. فحیوا باحسن منها او ردوها. لا قال جواب ورکه ورته. او چې هغه در باندې سلام واچي ته دسي د بیا فور سیټ ته پورته شي او د کبر نه باندې واسکټ په دې جب کې دا یو لاس ور واچي غږیږم چا سنه نو دا کبر انداز دغه نشي چې درکرالی نو د سیافات بدر باندې راشي چې واړو په بیا نه اسماني غونډاري بدر باندې وریږي. بیا اسمان نه کہانی وریدل او کروز وریدل دا نظام ختمي. نو دا سوچ طالبانو نه کول د دې د بدنامولو د پاره خلک د نشوي غیبه کول لا شینا نو صفوف پاکول پکار دي. دارنګه دعوه پکې معادی الله لا اله الا هو لاجمعنکم لا یوم القیام. او د موافقین او فرقتین بیانېږي. ایو څوډلې د موافقینو دا بیانېږي. او دا شانت چې jihad کې چا سره کې ابتدایي احکام بیانېږي. ستاسو صلح والا ته چې چا پناه ویولو تاسو جنگ نه کوو نو مې وجنا. نو قبح د يهوديانو، ترغیب الى القتال، سیاست مدینه، زواجر د منافقانو، دعوت توحید او اقسام د منافقانو او دا چې جنگ او jihad به چا سره کیږي دا غي وضاحت. علم تل الذین ایان لذی تاونه درسدل علم استاغی کسانو تا قیل لهم چې ویل شو دوی لرام فمکه معظمه کې دا خبره کف ایدیکم بن ساتل سن خپل لقد لو ظرمنا ترسو پوری چې امر د قتال شوی نه. دا مکه معظمه کې چند صحابه کرام او هر وخت به ویل نبی علی السلام ته چې مونږ ته امر وکړي چې دوی مړکو یا ساوي د جهاد امر نشته. نو هغه کسانو ته قیل لهم چې ویل شو دوی لره چې بن کې لا سن خپل قتلنا او د زرنا واقیم الصلاة او قائم کې منځونه واتو زکات او ور کې زکات لره. خدای به ویل چې نه مونږ دې سره سره jihad غواړو. فلما کتبار کلا چې فرض کړ شالهم القتال بدی باندې jihad پس یو نا صاحب فریق منهم. یره قران کریم لهجه ارزی کې د jihad نه تعبیر په قتال باندې کوي. الہ تپته او چې دا بي دینان کې jihad فی سبیل الله وایم دا پکې د خپل تبلیغ هم بیره منډي نو څه په قتال کې نشي را منډل کنه. ارزه کې بیرات فی سبیل الله کې بیرادن نه کې خو قتال کې به څنګه رادن نه غزا کې به څنګه رادن او کانو غزن دوی غازیان وی دی ټاکوان د لوګانو دي. فلما کتب علیهم القتال هر کله چې فرض کړی شي په دی باندې قتال اذا فریق منهم یو ناسا په وړل دینام یخشون الناس کله چې فرض کړی شي په دی باندې قتال نو اذا فریق منهم پدغه وخت کې وړل دین یخشون الناس یریږي د خلکو نه پشان د خشیت د الہ او اشد معنا بل اشد خشیه بلکې ډیر اشد دا نه پیره کې اکثر خوفن ډیر یریږي دا غي. او وای ربنا رب زمون ولی تا فرض ک په مونږ باندې قتال لرا لولا خرتنا نه الله عفیتنا ولی رستن ک تا مونږ لرا ولی عفن ک تا مونږ لرا الی اجل قریب تر یو نیټه نږدې پورې چې مرګ ده د مرګ ټیم پورې باندې دا باندې نه فرض کوله دا سوچونه کوي. قول ورته متاع دنیا قلیل منفعت د دنیا لګی او چې ثواب د آخرت دې ډېر غوړه دا غچا د پاره تقوا چې ځانې ساتلې د کفر او شرک او فواحشنا ولا تظلمون او ظلم باندې شي کوله پتا سو باندې فتیلا اندازه د فتیل باندې فتیل مخکې ترشه نو چې هغه تار دې چې پزړی د زړی مینس کې او یا غخیره دې تفتل بین اصبعی کا چې ګوتو کی وی
اینما تکونو اوس دا خبره چې مې ریګي د مرګ نه مرګ خو چرځي کی درځي بنو اینما تکونو چرته چې تاسو مؤمنانو مخلصینو عام خلق یدرککم الموت لنکی به تاسو لره مرګ ولو کنتم اگر کئ تاسو په بروج مشیدا فاغ برجنو کله کوکړې شو کې قصور حسینا مضبوط برجنو کې نمبر خپلتم د نمرود پس یو ماشه اورور سره مرداري یو ماشه پدې دې تدن نشو مسمول شو بل عیب سره وَإِن تُصِبْهُمْ كَچَرَ وَرَسِدِي لَرَ حَسَرَةٌ سَخِيغَا نوای دی هذه من عند الله دا جانب د الہ نه دا او ان تُصِبْهُمْ كَوَرَسِدِي دوی لَرَ سَيِّئَةٌ یوقات او شدت او گرانی سختی شکست وای هذه من عندك دا ستاره جانب نه دا یا رسول الله نحنو دا يهودو سم لګي چې کله په فراخیو برانو وای دا الہ په موږ احسان کړی دی چې کله به سختی رااله نبی علیہ السلام ته وی دا ستاد لاسه چې ته مدینه منوره ته راغلی نو باران نه کم شوی ستاد لاسه ده طالبانو حکومت کې سقاطر عالم او خلکو بدی ته نسبت کول او دا د دې د لاسه د سکار شي نه دا بیکار صفت د يهودو کار دی او د منافقانو کار قول ورته کله من عند الله دا ټول چې جانب د الہ نه دی یعنی معنا دا چې تقدیر د خیر او شر من الله دی فما لي هؤلاء القوم فسچل دي قوم لرا لا يكادون يفقهون حديثا سچل دي قوم لرا لا يكادون قريب نه دي يفقهون حديثا چې پوي شي په خبره باندې سچل پېښه او په خبر نه پويږي کل من عند الله تقدیر د خیر او شر من الله دی ما صوبك رسيتات من حسنه فحسنا من زید لتاکید النفع حسن فاعل لا صواب دی چې رسیت من حسنه النص حسنین فمن الله ادا جانب د نعمت د الہ نه دی فضل الله دی وما غصابك چې رسیت من سیئه النصین فمن نفسك فصغر جات د نفس تانه دی یعنی باعث باغی باندې نفس تا دی نبی اسلام ته خطاب دی امت ته اوري فرق څه شو پاس وی چې قل کل من عند الله دلته وی چې حسنه من الله او سیئه من نفسك ده نو تقدیر د خیر او شر من الله ده قل کل من عند الله او خپل خیر او شر د انسان نه ده نو کوم خلک چې دا خبره کوي چې خیر او شر د الله نه ده نو دا لهجه غلطه ده خیر او شر د الله نه ده تقدیر د خیر او شر د الله نه ده او خیر هم ستانه ده او شر هم ستانه ده شر خو تر سره لګیای خو تقدیر د خیر او د شر د الله نه دی نو تقدیر کل من عند الله او خپل حسنه چې کوم دا خیر او شر ستانه دی خو دومره خبر ده چې څخیګنه د سکیږي نو هغه د دې خیر نسبت الہ تفضلن کیږي وی چې دا زه خو له دې نو مخ بس احسان دی او د شر نسبت بګوري یو صورت کې ملحتنه کې فقط تقدیر نسبت به الہ تقدیر د شر نسبت به الہ ته کې خو خپل د شر نسبت باندې کې نو ما صابك من سیئه من نفسك استاد نفس نه ده تا به څکړی وي دا غي په بدل باندې دا راغلی وي ګوره یوشع ابن نون علیہ السلام موسی علیہ السلام ورته آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا هغه ورته سوي هغه ورته وی چې تا ته پته نه ده اوینا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ما یاد وته یاد رانه دا مای نه ده استله چا استله ده الا شیطان او شیطان استله نو دا مای ته شیطان یاد استله خو نه دا مای په دغه ټیم کې دا صحیح او دا پاتې کېدل نه عیب شوی او نقصان ته شوی نو دې نسبت الہ ته ونکړه شیطان ته ایوب علیہ السلام بیمار دی سوئی ان مسنی الشیطان الا بنصب وعذاب شیطان نه مسکړه مگر په تکلیف او په عذاب نو دغه بیمارو
نو بیماری خو په الٰه راوستي و، دا نسبت شیطان ته او کله شر او دا کار شرو نو نسبت هغه ته وکړي، نه ما د نفس نه پما شوی. وارسلنا للناس رسولا، خلقو ته رسول. البته جن چې کوم نه هغه جن ذکر کیږي تبعن، لکه ګوره نرانو ته مسله راځي اقیم الصلاة نو خزي مراد ورکی، دا شان انسانانو ته خطابات وي نو پیریان مراد وي. لګلې مونږ ته خلق له انس جن الرسول زکا ابن عباس به ترجمه په ال الجن والانس رکی وکفى بالله شهیدا. دی ویلو چې مونږ ته په دې خبره چې تر رسولي گواه راوړه آیت راغی وکفى بالله شهیدا. من یطع الرسول فقد اطاع الله، چا چې تاتخا نو دی چې مونږ ته گواه راوړه گواه نو آیت نازل شاه کفا بالله شهیدا. نو دوی دا خبر وکړه وګورم هغه آیت بارکی ویل چې ما ارسلنا من رسول الله یطاع باذن الله، وی دا خو د خپل اطاعت امرونه مونږ ته کوي، خپل تابعداري په مونږه چسپانای. نو دا خبره دی وکړه، نو دا آیت نازل شه من یطع الرسول، څوک چې اطاعت د نبی علیہ السلام کې فقط اطاع الله، فتحقیق د اطاعت د الٰه حکم. ومن تولى على څوک چې تولي مخ یو ګرځول اطاعت رسولنا نو بس تخف کېګما نه دلېګلې مونږ تعالی را پاغي باندې حفیظا ساتون کې کفیلا به مونږ ته پرې دنور. ويقولون واذا منافقان طاعتن اے امرنا طاعتن لك زمون کارستا تابعداري دا. فاذا برزوا پس کله چې وزي من عندك استانا بيتا نو د شپې وای طائفتون یو ډله منهم د منافقانو غیر الذي بغیر راغي تقول چې ویل دی طائفه تعالی چې لفظ دی اطاعت تقول غیب معنی شوا. نو بیت معنا یقولون فی المبیت، د شپې به وای، د شپې مجلس جوړي پکې وای، شبګوئی کوي یو طائفه د دې منافقانو بغیر دا قول تقول چې ویل دی تعالی چې طاعت امرنا طاعت به راغي په خلاف نوري خبرې کوي، یا بغیر دا تقول چې تا قول کړي دوی لرا داغه عقیده خلاف چلی. والله یكتب ما یبیتون وعید باری تعالی لیکي یعنی ساتي هغه څه یبیتون په واسطه فرشتګانو باندې لیکي، هغه څه یبیتون چې وای دی د شپې هغه چې شبګویانه کوي دی. پس اراده کړه دینا توکل علی الله وکفى بالله وکیلا، کارساز بالنصرت لك علیهم. بلعب افلا تدبرون القرآن، ایدی تدبر سوچ نکی پامسانو قرآن کریم کی. ولو کانا کچره ویدا قرآن کریم من عند غیر اللہ تجانب دا غیر اللہ نا کدا یو کس نوے لوجدون خاما خوادی مندلیو پدے کتاب اللہ کی اختلافا کثیرا، اختلاف لو تفاوت و تضاد بوے چی نشتنو دا الہ دا جانب. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ، اکل چرا شدی لري او امر من الامن دا امن چې فتح او غنیمت، نو بیا کار پټ ساتي د وجه حسد او د کینین. او کله چرا شورته او امر دا من الخوف د يرنا اذاعوا به نو افشا کوي دی غیلران هغه کار به افشا کی افشو به. نو جهاد کې چې دروغ روا دي وجه امدادا چې ستا سل شهیدان شوی ته چراله چاغه توی لکه وازر هغه چې سل شهیدان وي داسې دروغ وي، یو دو پکې زخمیان وو یو لک سختو ایو لک سختو نه کو شهید شوی نه پويګم دا دروغ تا تروا دي. ته داسې پیغام راوړي مجاهدین داسې باندې راوړي چې هغه تمله دونه پورې تا ته نشل جوړ کړي شوی زرلې قصې باندې کې وته. وکفا بالله دا منافقانو کار. ولو ردو کچرت کړه وې دې کار لرا ال رسول نبی علی السلام تا و الى اول الامر منهم او خواندان د امر ته دینا خواندان د عقل او د اجتهاد او د فقه ته منهم د دینا لعلمه الذين خامخا پوښیبو په تدبیر داغي باندې په خبر حق داغي باندې الذين کسان د فاعل علمش هغه کسان یستمیتونو
چې قدرت د استنباط لري دا کار منهم د صحابه کرامونو. امام رازی رحمت الله علیه په دې باندې وایي ليس في الآية دلالة على أنها مختصة بأمر الحرب. دې کې څه دلیل نشته چې دا د جنگ مسلې پورې خاص دی، دا عام دی. هر مسله چې مؤمن ترافیق شي نو دوی کنه کویږي ور باندې نردوه الى الله والرسول او ردوه الى الرسول ولا الامر منهم. نو خامخا کوی شی په هغه باندې حقیقت او تدبیر راوي باندې هغه کسان چې هغه استنباط د دې کار دی منهم د دغه مؤمنانو صحابه کرامو. یستنبطون معنا يقدرون ان يخرجوه منهم ولولا فضل الله كان احسان د باري تعالی پتا سو باندې فنزول د کتاب سره ورحمتونه رحمت د باري تعالی پتا سو باندې فارسال د نبی عليه السلام سره لتبعتم الشیطان خامخ تاسو به تابعداري د شیطان کړي و الا قليلا مگر ډیر لږ. دا خدا قرآن کریم دی او نبی عليه السلام نے چې اصلاحات کړي دي. نو غلط کړه شریعت نه راغله لکه ورقه ابن نوفل، قیس ابن ساعده، بحیره راهب، زید ابن عمر چې دې تعریفات په حدیثو کې راغلي دي او زمون د جاهلیت کې تیر دي. فقاتل فی سبیل الله پس جهادونه کوا بلاره د الٰه کې نبی علیہ السلام مامور بالجهاد. لا تکلف الا نفسک تنشی مکلف کوله مگر په حق د نفس پل کې. لا تکلف مجهوله تنشی مکلف کوله الا فی حق نفسک مگر په حق د نفس. او تیزوا مومنان علی القتال تحدید بالقتال کوا. عسى الله خایگی چیلا قریب د چیلا یکف باس الذین کفروا بند کی باس الذین هغه سخت جنگ دا کسانو چې کفر کړي دي دا شدید جنگ دروازه اور بند نه کی خو تحدید مومنانو ته په جهاد ورکا او قتال یرا امیر د جهاد د دازین مطالعه کی دین د اخذ کی تحدیدو کا تحدید او خپل جهادو کا. نو طالبانو مشران فی الحال دې شي لکم راغلي دي قاتل فی سبیل الله باندې امر کړی عمل کړی دی خو حرد المؤمن القتال دې د پاره دې ادارې نه مقرر کړي. اچھا د ادارې مقرر نه کینو د عوام نه پورته کیږي دومره خرچي چلته په جهاد باندې کوي. یو خلور مقررین جذباتیان چې داغي بیان نوخ کی تلیږي جهادي واقعي وته بیان کی اول دې هم د سره پورته کیو کم د سینې په پیسو دی ونی سي خو په دې کې هم په نو په دې زینو زې په ځای باندې دلته د جهادي تیز تقریرونه ورته وشي نو خلک برا پورته شي. نو چې را پورته شو ناغي به چندیم کوي هر څه کوي کار جوړیږي بیا کړه. نو امیر د وخت په کار دی چې دا زینه مطالعه کوي. فقاتل فی سبیل الله خواجه پدیم کار نه کیږي. حرد المؤمن للقتال خایږي چې بای تعالی قریب دایې کفر چې بند کې سخت جنگ نه کسان چې کفر کړي دي. ا زمانہ کې کفار مکه او نور کافرانو دې زمانہ کې انګريزان دي قریب د چې د دې د سخت جنگ دروازې ور بندې کی خو چې دا دوه کار وکړو. والله بای تعالی شد باسن ډیر اشد د جهاتر هیبتنا واشد تنکیلا او ډیر سخت د جهاتر انتقام. باسن معنی هیبتن یا باسن معنی عذابا او اشد تنکیل معنی عقوبتن یا تنکیل معنی انتقاما منتقما. چې جهاد دی وکړو دا کارونه دی وکړل نفاذ راځي زیدیونیو سفارشونه بوز د چا قبلې او چا باندې به سفارش کوي غل او زناکار او دغه خلکو باندې سفارشونه مکوي. مایش باشا پاتن حسنات څوک چې سفارش وکړي سفارش نیکا صلح بین الناس وکړه وی بدل پر نصیبه دا غینام د حسنین او هغه څوک چې سفارش وکړه سفارش بعد شفاعت چاته طلب الخير للغیر غیر د پاره خیر سوال کله بچا نه اوس کې کله الہ نه کې دا ټول شفاعت. او هغه څوک چې سفارش وکړه سفارش بدم یکن لو کبل من حبیب د پاره ګناه صد ګناه من هدا سیئین او دی باندې تعالی پرشي باندې موقیتا نگاهوان یا موقیتا معنا مقتدر او قادر ذات دی. بل کبر وزان کې نراولي چې دومره سفارشونو شروع کی تا نه علو ونشي. و اذا حییتم بتحیه
کله چې پیشکشي درکړې شتا ته په پیشکشي باندې مثلا چې سلام دی سلام در باندې واچولې شو فحیوم پس تاسو پیشکشي ورکې بیا احسن منها په احسن الفاظ داغینا او ردوها یا رد کې اومغه بعینهم السلام علیکم وای ورحمت الله سزیات کوي کاغه رحمت الله ورکې ویلو وبرکاته ورکې زیات کوي دا سي تاسو نه زیات احسن ته اکثر مفسرین دای کریمه السلام متعلق کوي لکه اذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله کله چې دیتا تا چې سلام در باندې چې پاغه چې تا باندې سلام الہ نه چې نور الفاظ ویل او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مراد دینه هدیه دا که عزت او کلیشستا سے په یو هدیه باندې تاسو عزت او کې په احسن دا غنه ردوا الا تعالی اور ترت کې چا هدیه درګړه هل جزاء الاحسان الا الاحسان نو دا غینه کلی تحفه ورکا بیا ورکا اوسی ورکا او یا چې کم دینو لا قل داغي بدله اور پورا کا ابن وهب وايي مراد ده تشمیت العاطس دی پرنجیدون کې انسان چې کله پرنجیلا نو دا غیر لپاره په جواب کې خل الفاظ وایم دا ضعیف قول دی دا څنګه قول شوی نبی علیہ السلام فرمایلا تدخلون الجنه جنت تنشد له تر سوچ ایمان راوړی ولا تؤمنوا حتى تحابوا ایمان مون قبول نه تر سوچ محبتونه کوي بل سره به وی اولا ادلکم علی شین زفلتموهم تحاببتم دغه شیونه خیم درته چې هغه تاسو او کوي نو مینه مون پیدا شي صحابه کرام وی او خیا وی افشوا السلام بینکم خپل من کې سلامونه خواره کوي محبوب ورناس دی صلی الله علیه السلام علیکم ویل سجری وشو بل راغ السلام علیکم ورحمت الله ویشل اجری وشو دریم راغ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ وی دیرش نیکی وته الہ العالمین ولیکل دا چوسا سلام متعلق سو مسائل ډیرو لوګو کې یسلم القلیل الکثیر لګ به پډیرو سلامه چې مسله ده یو سره په گاډي کې دی یا پاس سور دی بل پیدل روان دی نو راکب په ماشي باندې سلامه چي یو ته سلام واچو نو دا یو سلام د ټول قوم نه کافي کیږي د حدیث الفاظ دي اذا سلم واحد من القوم اجزا عنهم بل استحبابی خبر داله چې سلام په مقدمه علیک السلام بنوي السلام علیکم سلام علی الیسین مقبره ته چلاړو نو داسې سلام بوایي السلام علیکم دار قوم مؤمنین ان شاء الله بكم لاحقون فتاسو دې زمون سلامي اې د مؤمنانو د قوم کورا مونږ ان شاء الله تاسو په لاحق یو ولاړو ناس ته کې به ولاړ سره په ناس کړي سلام اچي مزل کون کې او جالس کې مزل کون کې په ناس کړي سلام اچي زنانو د تسلیم متعلق اختلاف دی امام مالک سے وہی په عجایزو کندو باندې جایز دی په پیغلو بنا چي او زموږ مذهب دار چې محارم باندې جایز دی او غیر محارم باندې بنا چي او کنه سلام په مين راغلی او د نوتیو د صدر په کوڅو کې شپور سلامونه اچي تواچو یو سلام دا فتنه جوړیږي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې چولې دي هغه بیبیان او امهات دي خلکو د پلار د خلکو دي ناغه جدا حیثیت یعنی هغه یو لوی شخصیت او اطاعت لازم اس و عمل تنو بل خبره ده چې په لاس باندې سلام چول دا مکروه دي
ادا چې زید الاس داسې اوچت کی. حدیث مبارک د ترمذی دی، نبی علیہ السلام دینه منع کړی دا باندې کوي. او به وی دا د يهودو سلام دی، يهوديانو باندې سلام اچولو. دا مرض ډیر خلکو د لاس اوچتای دا مکوي. البته دویم حدیث د ترمذی کې راغلی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خپل لاس اوچت کړی دی. نو علما د قول د فعل تطبیق دا کوي چې کچرته په زبان دې مواچو السلام علیکم، نو بیا لاس اوچتول د يهودو کار نه دی. که په زبان دې ناچو اسی د لاس اوچتاو نو دا بیا د يهودو کار. او دا هچاري څه شی دا د هندوانو سلام دی. هندوان ا دې کانان یا چې بلارته اچاري आवाज په باندې وکي دا څه شی دا خاص. ډیر کمزوري دي مونږ کې. ګوره په کاردار چې اول سره السلام علیکم وایي به خبر وږي. دا آشنایان په پوله تیریږي بل باندې آشنا څنګه دا ورته وایي سلام نه اچي. آشنا څنګه نو خپل دې ماتيږي. سنت پورا کنه بیا آشنا څنګه ته پوښتنه کوي کنه. پاشنا څنګه باندې خوستاره سنت نه پوره کیږي. هر چې کافر دی پتاي سلام واچو نه کی مسله څنګه ده. نو تا باندې سلام واچو هندو سړی نو تو ورته وای علیکم بس علیکم. یو يهودي نبی علیہ السلام علیہ السلام واچو نبی علیہ السلام تعالی علیکم وی عائشہ بیبي ورته وی چې دا خو تا ته دعا وکړه السلام علیکم خو دعا ده. بما ورته سوې نه وې د خود ته السلام علیکم وی چې مرشي پتا دې مرګ راشي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته نو ما ورته سوې وعلیکم ما ورته وی چې تا باندې مرګ راشي. نو دې وجه چې کافر پته نه لګي چې دې سوای نو چې سي وویل نو علیکم پکار دی وعلیکم السلام نه پکار وعلیکم. نبی دتی متعلق وهابي شاعتي شیعه د دې متعلق مسله دا چې سلام اچول بالکل بنا روا دي. سلام به بنا چوي. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په کافر بم ته سلام نه اچي خو چې هغه در باندې واچو نو علیکم بوایي او قدم در باندې واچو علیکم ورته وایا. عبد الله ابن عمر سے سړی ته وایي وکم زی ته فلانه زی وی خالته فلانه مولا پیژنې ویاو وی پاغه زما سلام وایخه خو هغه ته دسی وایا چې ما ته چا ویلی چې تا تقدیر کې خبرې کړي. کته تقدیر کې خبرې کړي او نو ورته وای چې عبد الله ابن عمر سیفی چې زما سلام پتا نه دی او کدی کړي نه چرته ما ته چا دروغ ویلی نو به سلام قبول باندې سلام چول چې کوم دی دا منع دي. هغه وجه له اداره چې سلام چول سبب د زیادت د محبت دی او دی خو سره محبت نه دی پکار بغض او عداوت پکار دی سره. او چې کله تلاوت کیږي سلام بنا چي منځ کون کې باندې هم سلام نه اچي او د څوک ماتي سلام به نه اچي کله واچوله به جواب نه درکې. او چې کله به پاسه دا د اخلاص شه لکه غټ یا ورکه او د سماتو داغه نه بعد وته وعلیکم السلام وایي. اچول د سلام دا سنت دی. جواب ورکول ورته واجب دی. دا چن مسائل دي متعلق. ان الله كان على كل شيء حسيبا. نو حساب کون کې دی مجازي هم دی. الله لا اله الا هو اصل مقصود تبر تلاړه. جهاد مقصد څه شی اعلان کلمت الله وا کما کلمه چې دا غلا الله چې کوم دې نشتا معبود برحق الله مگر د غزاد. نو کله مخ کې سره لګي بل حساب کون کې په دا ورځ نشتا مگر د غزاد نو حسیب ذات. لا یجمعنکم خامخا بتاکید جمع بکتا سره ورځ د قیامت تا لا ریب فی جنشت شک باغی سوک ته اصدق من الله حدیث رجات خبرن الہ نه په خبر کې اصدق سوکشتا نشتا. نو چې ویل دي نو دا شاندا. فما لكم في المنافقين فئتين دا نازل دا لس نفر لس دا منافقانو د اسلام نه مرتد شو مکه معظمه ته لاړ. د دې باره کې مؤمنان سره مختلف شو. چا ویل چې دا مرتد دي د دې ویلي مونږ ته حلال دي دې مال ته حلال دي. چا ویل چې نه
دا په حکم د عام منافقانو کې دي. نو هغه منافق چې مرتد شي او د مرتدینو په اړه خودريږي په حکم د مرتدینو کې وي، خو چې کله د هغې د اړخ نه اراده د جنگ پتا کوي. فما لکم فی المنافقین فئتین، سچل دی چې شوي تاسې اے مؤمنانو وګرځېدئ تاسې په حق د منافقانو هغې کې چې مرتد من اسلام نه فئتین دوه ډلې. سچل دی چې تاسو پکې دوه ډلې شوي، یوه ډله مال او وینه حلاله ګڼي، بلې حرامه ګڼي. حال دا دی والله ورکسا باری تعالی چې کوم نه ورکسا واپس رد کړی دی لرام شرک تا بما کسبو په سبب د کسب او د نفاق د دیوان دی. د دې د کسب په وجه باندې چې نفاق کړی دی دی واپس ارکسا مله رد کړی شرک. اتوریدون ایتاسو اراده لري د دې خبر انتاو دو چې لارو خای هغه چاله چې گمراه کړي باری تعالی د دې خپلنا نشي کولای داسي او هر څوک یذلل الله چې گمراه کی باری تعالی غلرا پس هرگز به تبیان مو ځغلر سبیرن لار د دین او د حجت. نوې خدای چې دا شرک ته تللی دي هر کسه الټي ور غردولی بشیر کې واپس رد کړی دي. ودو محبوب غنی هغه کافران دا منافقان دا خبر نو تکفرون چې تاسو هم کفر وکئ کما کفروا لکاغي چې کفر کړی دي. تاسو د دې تمای چې دا بګینه بیا راشي استاسو د کفر ارمان جن دي. فتكونون سواء چې پښیبا تاسو سره برابر په شرک او په دین شرک. اسمنی سیمنهم د دین اولیان دوستان دیسا دوستی مکوي حتی یهاجروا تر دې چې ایمان وروړي بیا هجرتونو کې فی سبیل الله. فإن تولوا ایمان امروړي او هجرت مو کې د عمل کوم تفریدي هر زمانه سره لګي دا خره مرتدین منافقان چې دغه پاړه خولړ دي. فإن تولوا پس کچري اراز یو کډړو د ایمان نو د هجرت نه فخذوهم پس اونې سید لرا وقتلوهم قتل کې دی لرا. دا زبانی کلمې والم د دې په حکم کې شبیا حيث وجدتمهم چرته چې مونږه تاسو دی لرا. نو کتولی د ایمان او د هجرت دواړو نه وکړه التقيت بلګه حتى يؤمنوا ثم يهاجروا في سبيل الله. کای راز د ایمان او د هجرت نو کفه خذوهم وقتلهم حيث وجدتمهم چرته مو چې مونږ دوی او منی سي تاسو د دوی نه ولي دوستان ولا نصير نه امداديان الا الذين مگر کسان يصلون الى قوم چې وصل کې ځان خپل قوم ته داسې قوم چې په منځ تاسو ومن دای کې میثاقنا عهد صلح ده. نو هغه خلک بیا موجنه دا د براءت د صورت نمخ کې نازل دي. بنو اسلم بنو بکر بنو خزاعه د دې سره هلال ابن عامر الاسلمي په مشرۍ باندې وصلح شوی و د سټیمه پورې موقته. نو کوم کسان تاسو نه او تختیدل د حرب تلاړه مکیوالو ازمانه سي چولګي استاسو د کفر ارمان جن دي دوستانی منی سي که هجرتونه وکړل اونکړل چرتا او اراج د هجرت نو وکا وای نسی وای وجنه چرتم چې مونږ کړ دوستای باندې منی سي. البته کسان چې هغه ځان وصل کوي یو قوم ته چې تاسو د هغه مين کې میثاق ده نبی هغه موج نه وي زکه چې د هغه سره تاسو عهد کړی دی او هغه تاسو دشمن ته پناه ور کړی ده نو بس بیا هغه قوم ته هغه کسانو ته هم سنوي. دا صلح براءه من الله کې به تاریخ کار شوی دا ختم شوی وي. په دې طریقه باندې چې کوم موقته وي هغه ته وی چې دا ټیم پورې وسنه وي و نور اعلان دی او کوم چې دایمي وي هغه موقته کړي چې ټیم ولګوي پکې ا ټیم چې پوره شو ختمه کړي او دا چې ټیمونه پوره هغه ته اعلان ورکړ.
جاءوکم او یا راشی تاسو ته پالیکون د دې کې حسرت صدورهم چې تنگ شوی سینې او زړونه دایدا د خبر نه چې جنگو کې تاسو سره یا جنگو کې د قوم خپل سره نو دا خلک موجنای دا هغه خلک خپل شو چې کوم خلک یاره وای دا غیم مرګري نه یو تاسو مرګري نه یو دا موجنای دا موجنای یا مخکمانی عطف کا الا الذين يصلون الى قوم جاءوكم اغا کسانو موجنین چې ځان وصل کیو قوم ته اسی قوم جاءوكم چراشی تاسو ته یا راغلی وی تاسو ته حالی کون دغه کې تنګ شوی سینې د جنگ نام لکه بنی مدلج دایره چیرې زمون خپل واقعده ده خدای قوم مون قومین چې تاسو وجنه مونږ هغه سره مرګرتیا نه کو تاسو سیم نه کو مونږ مینس کیو ندی بنی مدلج ته چا پناوي وړ نه غم موجنه ای ابتدایي ایتونه د خاله زمانه کې دا عهدونه وو او حسرت صدورهم حال شه په تقدیر د قد باندې قد حسرت صدورهم او بعض نحات وی چې دا جمله دعائیه ده لا محل لها من الاعراب راشد تاسو ته تنګ شوی سینې یعنی خدای تعالی دې سینې تنګي کی لکه چې تنګي دي نو تقدیر د قد ته ضرورت نشته او بعض علماء وی چې دا صفت د موصوف مقدر ده چې هغه حال ده او جاءوکم قوما حسرت صدورهم حالکون داغی کی چې یو قوم چې سینې تنګي وي د دینه چې جنگي کی تاسو سره یا جنگو کې د قوم خپل سره د وجه قرابت تاسو سم نه کې عهد کړی هغه سم نه کې خپلوي دا موج نه بیا دوی ته چې چا پناه وړم موج نه یا خپل هم دوی یا خلک چې دې ته پناه وړم او که یو وجه نه دا تحقیق پکې نه کوي نو دباو راځي ولو شاء الله که اراده شوه د باری تعالی لسلط او خامخ مسلط کړي وو باری تعالی بتا سی باندې مسلط کړي وو باری تعالی دا قوم علیکم بتا سی فلقاتلوکم خامخ هغه بوجنه تاسو لرم سره د قوم خپل بیا وی در باندې مسلط کړي وي هغه بتا سره جنگ کړي وي ای بوجله تاسو بیا د څخه وکړ چې بس نه هغه سره جنگ کین تاسو فاین اعتزلوکم پس کچره پر خدا دری خلقو تاسو لرا یعنی فلم یقاتلوکم پس جنگو نه کړ دی تاسو سره والقوا الیکم السلام اور اورن دې کړ تاسو ته صلح فما جعل الله پس نه ګرځولې باندې تعالی تاسو لپاره پاغي باندې سبیل الله قتل بیا لاره قتل نشته تاسو صلح راوړاندې کړه تاسو یې پرې خو د جنگ د سونه کا نو به تاسو مکوئ اوس اجه دومره باتوران یې سقومونه نور دي چې هغه تاسو مقابله کې هغه ته تکړه شي ستجدون آخرینا زرد چې تاسو به بیا مو یا آخرینا قوم نور چې بعضی د اسد او د غطفان نو اراده لري د دې خبرې یا منو کوم چې امینان کی تاسو په نفسونو مالونو خپل باندې په زبانی کلمې سلام ويامنوا قومهم او امان ورکی قوم خپل لرا په کفر باندې نا امینان نه بلکې ځان پامان کی
اراده لري د دې خبره یا امنو چې په امان کې ځانونه خپل او مالونه خپل په کلمې سره ستاسینا ويأمنوا او په امان کې ځانونه خپل قوم او من قومهم د قوم خپلنا هغه سره پټي یارانی تاسو زبانی کلمه هغه نمځان بچ کی تاسو نمځان کله معرض دوار کله چې رد کړی شي نه دعوت ورکړی شي شرک تل فتنه شرک لره اور کې صوفیا نو الټا ور نسکوري پاغه کې دعوت چور کول شي کفر ته ورزي ور بس واپس ورګرځي نسکورول شي پاغه کې ردول شي واپس کول شي هغه ته فإن لم يعتزلوا پس کچره دې پرې نه خود تاسو له ويلقوا اليكم السلام لم داخل کا اي ولم يلقوا اليكم السلام اور اورن دینه کتا ست صلح لرا ويكفوا ولم يكفوا بندن کلا سن خپل قتال تاسنا فخذوا پس ان سید لرا وقتلوهم قتل کې دی لرا حيث تقفتمهم چرته چمند کړه سید لرا اولئکم دغه کسان جعلنا لكم غرذول ممتاز پر پاغي باندې سلطان مبینا دلیل ښکارا د قتل چې دې تاسو پرې نه خدای صلح راوړل نه کړه لاسونه بند نه کړل وې نسی بیا چې زبانی کلمه ویل ځان په امان کړي او مال تاسو نه په کلمه باندې او دا غوی نه ځان امان کړي په پټ کفر باندې نبی دا منافقان چې کوم دي تاسو مقابله هم کوي دا قتل کوي د افغانستان په مسله کې دا په خډيري راځي د قایت چسپان کوي صحیح دي هغه خلک چې تا نه وجني د افغاني مسلمان دوکره رکوع لپاره کار کوي د دې عام خلکو وجل دامه کوي لیکن هغه خلک چې فوج کې حصے خلی او ستا مقابله ته راځي تا وجني نه پریدي تا صلح نه وړاندې کی تا لاس نه بندې ستا د قتل نه فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموه چرتم چې په وسبر شناغه جنگیدون کې کسانې مردار کوي بیا خو عام خلکو سبا خیال کوي ګوره الکه تا غلط په مامورای کې کار کړي تا داسې بس افغانان ډیر مړ شو بسته دا باندې وته په خام ډیر قتل کړي تالته خلکی مړو جنازې ته ورغلې وګړه زغه بده ناصر باغ پسین کې برا روانو پړ مخې نو ډیر مسلمانانو سره ظلم شوی دی په معمولی بانو باندې هغه زمانه جهادي دوره کې امدا ظلم شوی دی اوسم کیږي نو دې ظلم نه بازار ساتي افغانانو د مرګ نه بازار بچ کوي چې انګريز وینو افغانوالي وجني بیا هم شرایع مخې ته صلح درلند نه کړه الله ستاره قتل نه منع نه کړ تاسو یې پرې نه خدای فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموه بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ صدق الله مولانا العظيم سورة النساء پنځمه سپاره 91 نمبر آیت 92 نمبر آیت دا دویمه حصے باب ثالث دی تر آیت نمبر 115 شمع چې ایه الذین آمنوا آمینو دراعی او د امیر د پاره باقی احکامات دلته بیانېږي د امیر درې احکامات ته بیان شوي تحلیل القتال امر بالقتال ادا الامانت سنور دلته بیانېږي اجتناب عن قتل المؤمن مؤمن د قتل نه بزان ساتي مجاهدینو کې چې چانه قتل کېده دیت طریقه ورخایي چې دا قتل خطا دی به اظهار امیر ته کوي غریب د بیت المال نه دغه دیت خلاصي دغه به زمینی د قتل خطا مسله بیان شي قتل عمد به بیان شي بل حکم دار چې تحقیق من اسلما چا کلمه ویلا تبین دی کوي نه دی وای چې نه تا د یری ویل دا نو ته جاسوسي پوچ باندې د مؤمن قتل ته نه جوړي
بل شرط امیر دارج ترغیب الهجرت بور کوي آیت نمبر 19 کې داغه بیان. دارنګي حکم د صلات فی السفر والجهاد به بیان شي چې قصر او د صلات خوف داغه ذکر به موشي. بل شرط امیر د پر الحکم بمنزل الله یوصلو 5 نمبر آیت کې به داغه بیان شي. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. دا چند شرایط د امیر هغه بیانېږي چې شپږ دي دلته: اجتنابا قتل المؤمن، تحقیق من اسلما، ترغیب الى الهجرة، حکم بمنزل الله، او دارنګي حکم الصلاة فی السفر والجهاد. دا مسئلے بیانېږي. وما كان لمؤمن، ندی جایز یو مؤمن لرا دا خبره چې د قتل کې مؤمن بلا الا خطأ معنا ولا خطأ نه خطأ الا دلته په معنا د لا باندې ده. ندی جایز مؤمن لرا چې قتل کې مؤمن بل نه خطأ په خطا مرته جایز ندی چې دا وکي. یا ندی جایز مؤمن لرا چې قتل کې مؤمن مگر کچرته ته قتل شپ خطا نو دا غیر پر لارې د خلاصي دي. درې قسمه حکم بیانوي. حکم د معاهد او د مؤمن یو شی دی، حکم د محارب جدا دی. مؤمن دی په خطا سره مړ ک دو جرم دي کړی دي. یو د انسان بنا الله دا ګوي کې دا د الہ آبادی دا. یو سره کوټه جوړه کې وته ورسو تورانه کې نو څومره به غصه نو غضب الله علیه په غصه کیږي. د الہ آبادی نه راولې دا. د الہ د رضا لپاره تحریر رقبه غلام آزاده چې مؤمن نه چا مونږ نه کړل کدي زمانه کې غلامان نشته بیا بس چلوي. صيام شهرين متتابعين، دو میاشتې پیدر پی روزه دا خو د الہ د رضا د پارش. دا بچي چا غټ کړي او مور خپل رونه لرل ادي خفه کړي دي. یو د حق الله دی بل حق العباد دی. حق الله د پاره په تحریر رقبه کې مؤمنه کنه صيام شهرين متتابعين، او د مخلوق د پاره بسو کې ودیه مسلمه الی اهلی، پورا دیت باور کې ورته. دا یوش کداس یو قوم چې سره ستا میثاق وعده وا چې موږ تاسو باندې جنگيګو معاهدینو میثاق هغه دغه حکم د مؤمن دی. بیا التمدیه مسلمه الی اهله وتحریر رقبه مؤمنه. یو مؤمن دې ملک خو هغه په داسې قوم کې او چې هغه دار اسلام نو خو محاربینم نو معاهدینو نو بیا هم پتا باندې دیت مسلمه الی اهله و تحریر رقبه مؤمنه ده. او که یو مؤمن دې ملک من قوم عدو لکم، محاربینو نو استاد دشمن د قوم نو خدا مقتول مؤمنو نو فتحریر رقبه مؤمنه بیا یو غلام آزاده ځکه بنا د الہ دین اړولې ده خو دیت نشته ځکه محاربین دی دیت چاته ورکه. ومن قتل رسول چې قتل کې مؤمن لره په خطا فتحریر معنا فعليه تحریر نو لازم دی پاګه باندې آزادول د رقبه مؤمنین. د ایمان راغی دا ضرور دی پکې. ودیه مسلمه الی اهل،
او لازم نه په د باندې دیت مسلمتن پر سپارل شوی یعنی کامل دیت کاملة العلیم لازم نه په د باندې دیت کامل العلیم اهل د دې میت لره چوارسان دي دیت مسلمتن الہی دا مسلم سم لگی کہ مسلم پا مانا دا کامل شی بیان تو ادّا الہلیم پا دیشان چی ادا بکرشی اللہ را مگر خو یو صورت کی اللہ صدقو دا چی اغوارستان دا میت صدقہ و خیرات کی قاتل لرا کئی معاف کنو خیر دے قل العفو خیر من عفی له من اخیو شیئن فاتباو بالمعروف التخو قصاص افشوی نو دلتا دیت افشو استاواک دے معاف کی چیر دیتم ناخلم بس ماخلا اوز دا دیت دے سشے قرآن کریم خودم روی چی دیت دے نو شرح دا قرآن کریم کی حدیث نلابو دید و پا شرح دا حدیث کی اقوال دا فقہاو نلابو دید دیت راغ دیت سمرا دی پتی بانی لوی لوی مجلدات فقہاو لکلی دی دیت مسئلہ سنگا دا زمون په مذهب کې دیت د دریو شیانو ورکول کېږي سره زر سپین زر او خان سرو زرو اندازه 1000 دینار زر دینار دی دیت دا روایت دا داری قطنی دی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فتوہ دا سپنزر چی کم دی 10,000 درہم لزر درہم دی دا فتوہ دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا خو پس پینو زرو کی زمونگ دا امام مالک صاحب سے اختلاف شتا امام مالک سے وہی چې 12,000 درهم دي او مونږ وایو چې 10,000 درهم دي دا غسر روایت عبد الله ابن عمر سے دی او مونږ سره روایت د عمر فاروق سے نو ابن عمر لوی فقیر خو مقابله د خپل پلار کې بیا فتوی داغه په مقابله کې کمزور نو ځکه امام سے ابن عمر سے فتوا نقل کړي خو بیا هم محتاط قول د امام مالک سے دی چې 12 ورکی نو خاله چې 10,000 ورکی خو 12,000 دی ورکی شک نوزی او خان مسمروی سلو خان دی سلو خان د دې سلو خانو په انداز کې اختلاف دی چې دا به کومه ورکی حقیب ورکی جزعیب ورکی بنت لبون ورکی بنت مخاز ورکی زمون مذهب دار چې شلب بنت مخاز ورکی شل یو کلن چې په دویم کلن کې قدمي خي شل به ابن مخاز ور کوي یعنی یو کلن چې په دویم کې قدمي خي نران شل به بنت لبون ور کوي چې دوو کالوي په دریم کې قدمي خي شل به حقي ور کوي چې د دریوي سلورم کې قدمي خي شل به جزعی ور کوي چې سلوروي پنځم کې قدمي خي نو دا حساب کوي شل نو دا سل جوړي دا زموږ مذهب دا کوم تفصیل چې موږ ذکر کړه دا تفصیل د عبد الله ابن مسعود صاحب عراق کې دغه فتوا نافذه کړې و امام صاحب دغه را واخیست او دا به څومره وخت کې ور کوي په 3 سنوات 3 کالو کې 3 کالو کې دا پوره کول کېږي وا بعضی کوم علماو د ګډانو نظر ګډانو ویلي چې پاغي کې دیت شته دی او د غواګانو نه 200 غواګانی خدا د جمهور رائے نه ده جمهور وایي چې دیت به درې شینو نه سره سپینزر او خان نو ګډانو نظر دیت او د غواګانو نه 200 دا د بازو رائے ده
دې کې اختلاف کثیر دی. زمونږ د شوافیع سره او د موالکو سره د اوخانو په دیت کې یو بل اختلاف شته. هغه وایي چې د جزعو د بنت لبون او د شینو کې چې کوم د اختلاف دی، خو هغه په دې مسله کې قول د عمر بن عبدالعزيز نقلي او موږ سره په کې فتوا د عبد الله بن مسعود صاحب دا نام لري شخص دی عمر بن عبدالعزيز، لیکن قول په مقابله د عبد الله بن مسعود صاحب کې دی وجه موږ اخلو دا دیت. فإن كان كثير ودا مقتل من قوم داس قوم لا دو الا كن چا دشمن ستاسو حربینو حال دا چې ودا مقتل مؤمن ولک مؤمن نو بیا خو سنشتا، پس لازم دی آزاد اول در رقبه مؤمنین، دیت مسله پکې نشته. وإن كان كودا مقتل من قوم دیو قوم چې په منستاسو دا غي کې میثاق عهد صلح او مؤمن، پس بیا هم دا په حکم د مسلم کې شان دا معاهدین په حکم د اسلام کې دی په دې مسله کې، پس لازم دی دیت مسلمه کامل سپارل بشي علم اطلاع او لازم دی تحریر رقبه مؤمن آزاد ول غلام مؤمن رقبه مؤمن. فمن لم يجد فصار سوق چا مندن کا تحریر لرا نو لازم دی پاغه باندې روزنی ول دو میشت متتابعین متواصلین پای در پای دا روزي ونیسی. نو زنانو د پاره ایام الحیض چې کوم دی هغه تن لري کېدې شي. توبه من الله اے لقبول توبه د پاره قبل اول توبه من الله. وکان الله علیما حکیما، علیم ذات دیتا سنا پوی دی چې خطای قتلونه بکیږي، خاوند حکمت. او هغه څوک چې قتل کې مؤمن لره متعمدا پالیکون دغه کې چې قص کون کې په قتل لا یک صفت دی اسه مؤمن نه د یقتلنا فاعلنا دا حال دی، پالیکون دغه کې چې متعمد وي په قتل مؤمن کې، پس جزاء د جهنم او جهنم نه خالدن فی همیش به دې په دې جهنم کې. کچر تیدا ځان ته حلال ګڼلو یا خالدن همیش به په دې جهنم کې لا ماشاء الله. وغضب الله علیهم فغضب دې الہ پدوان ولعنهم او لعنتی کړه دلر باری تعالی او تیر کړه دلر باری تعالی عذاب عظیم. لعنه اعد له عذاب عظیم، سلور شان تعذيبات او یری را لورته. هغه سره چې قتلن عمدن قصدن عمدن قتلونه کوي. نزول پشان دا مقیس ابن حبابہ کې او د ضرور هشام ابن حبابہ یا صبابہ داغی دیت میوزل چا وجلی او داغی نه بعد بیاي چې کوم دی قاتل مړ کا او بیا اصل قاتل مړ نه کا داغی خاندان نه بل سړی مړ کا. نو نزولی په حق دغه مقیس ابن صبابہ یا حبابہ کې دی همیش به دې په جهنم کې ځکه دې مرتد شوی او غضب الله علیه بیاخذ الدیه دیتی وزله خسته او ته په غصه دی. لعنه لری کړه دې د رحمت خپلنا په قتل دا غیر قاتل سره اصلي چې ضرور قاتل نه دی وجله بل څوک وجله دی
او تیر کړی دل رب تعالی عذاب عظیم. نو ځکه ابن عباس ابدا شان نزول پورې ولګولو. هغه وی غضب الله علیه باخذ الدیه، د ولې دیه تخسته او به قتل کړي. نو دې شان نزول ته وکتل شنو خالدن فیها دا بومد سره وی. که تعمیم د الفاظ ته وکتل شنو بیا به معنی دا وی که چې ته مستحیلو یا بقید د اله ماشاءالله اور سره معاش. یو سودخور بارکه دا خلود د جهنم راضی، یو د قاتل بارکه قتل عمد چي کوي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو نزول در کریمه پشان د اسامه ابن زید کی رضی الله عنه. غزات محبوب علیہ السلام ولی گا عبد الله بن مسعود سے ور سره کا وی تپوس بدنه کې ادارې قاضي دی امیر تئی دې ډیر تیزو. مرادس ابن نحیک الفزاری یا مرداس ابن نحیک الفزاری د سره په جنگ باندې شو، حتی کی چې د مرداس توره ماته شو او بیا دور پسې منډي والی او غټه ونه و دا غینه تیګر تاویده او حتی کی چې رسیم له د پاسه پکینه استنم وجه مړی کو. نو د وجلو نه مخکې هغه کلمه شروع کړه. نو عبد الله ابن مسعود سے ورته وویل چې ګوره د دې لپاره تاسو سره لګلې شوی ما چې فتوی به معنا غواړي تا ما ته پوښت کړو د کلمه ویل د دې ولې مړک ویدای د یری نو ویلا دومره جنگ را سوکه دومره منډي او تور وسه نو بس منډي والي اخر ملالن نه کدا د یری وا. عبد الله ابن مسعود سے ورته وی چې د نظر کې تناس وي ویزه به نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته دا وای مرا چې واپس راغی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته دا قصه وکړه ودا سے چلی کړه. راوی وایي چې په دې ورځ د نبی رسول الله رنگ د غصې نه تکثرو من کلم دې دومره غصه نه ولیدل. او اسامه ابن زید ته ویل چې هل شققت قلبه ته زړه سری کړو، هل شققت قلبه ته زړه سری کړو درې کرتے ورته دا وی ته پزړه کې ناس وی چې د کفر د یاري نه ویلې دا په زبان کلمه ویلې دا دی ولې مړک. نو دې مسلو کې ډیر زیات احتیاط وکړ. څوک چې ونی لشي خېری موج نه کلمه چې ته ویل درې ورځې مهلت ورکې چې کلمه ویلا به د وجلو سلار پینشته ده د دروغ ویل سلزلې د دروغ ویلې کلمه چې ویل شرعاً په حق نه لري. ا دروغ ویل او نه ویل د خدای تعالی سره خپل معاملې ده. خو په دې لسانی کلمه ستاسو قتل نه دی بچ کیږي نه بوج. جهاد صفوف د ظلم نه خالی کوي نو بیا پکې سمرانه کوي که ظلم کیږي سمجھت. معمولی باندې باندې سړی علالول او وجل بيد افغانی نو کچته کلمه ویل دا نشي کېږي. سیاستن یو کس نیم کشیغه جدا مسله ده. یا ایه الذین آمنوا ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل الله کله چې وته تاسو په لار د الله کې د جهاد لپاره فتبینوا پستاسو تبیین او تحقیق کوئ تر دې پورې چې مؤمن د کافر نه بیل کوي. ولا تقولوا تاسو مویل من غچا تلقا الیکم السلام سلاما چې هغه راوړل نکړه د تاسو ته سلام او یا مراد ورنه اسلام دی. هغه څوک القا الیکم السلام چې راوړل نکړه د تاسو ته کلمه د لا اله الا الله سره د سلام د یری نه ته سلام مواچو. اکثر چې بندي گیر شنو سلام اچي سلام هم در تر القا او صلح هم در ترولن نکړه. فضل ته صلح معنی نه اول کې سلام او کلمه او اسلام دی. ابن عباس سے وی چې لا اله الا الله مع السلام کلمه مو ویل او سلام هم تواچو نو موای تاسو پاک دغه انسان کې چې لست مؤمنات مؤمن نه موای تاسو یعنی چې بیا وجنای مکه وای تاسو تبتغون عرض الحیات الدنیا تاسو طلبوي عرض د دنیوي ژوندۍ اصل لکه سلام ور سره څه شی به ته خلای کنه نور خو نشته ډېر دنیا ګرځي خو یو دې پکې دیم ګرځي کنه
کپټ منافقی کار شي کلمه ویل د پریدا خو نه چې وجنه نو څه غنیمت ته پته مې څه شي نه ور سره ای فعند الله مغانم کثیره پس پنځ الہ باندې غنیمتونه ډیر دي نو مؤمن موجنه اوس یو پیغور دی کذالکم کنتم دغرنګ وای تاسو من قبل وړاندې د هجرتنا پس احسان بار کبار تعالی پتا سو باندې فتبینوا خلاصه دا چې تبیین کوي تاسو مولي وای یو وخت کې نه وای دې کسانو ته وای دا دور چې تاسو یو وخت کې مکه معظمه کې په شرک کې نه وای قبل الهجرت نو چې تاسو وای ایمان مروړه تاسو ایمان مقبول شو خو دیم په کفر کې ایمان راوړ مقبول شو کړ نو تبیین کوي ان الله یقینا باری تعالی دې پاغه سبا تعملون چې کوي تاسو د قتل او غیر نه خبير ذات لا یستوی القاعدون اوس د مجاهدین فضیلت بیانې ندی برابر سره القاعدون غناس خلقان کې ناسون کې د جهاد نه من المؤمنین د مؤمنانو لا یستوی القاعدون ندی برابر غناس کې ناسون کې خلق من المؤمنین د مؤمنانو نه چې ناس وي د جهاد نه دا ندی برابر والمجاهدون او مجاهدین فی سبیل الله فلا را د الہ کې پنفقې د اموال سره او په خرچې د نفسونو سره مال او نفس باندې جهاد کوونکو سره قاعدین برابر ندي خو یو استثناء او غیر اول درنی غیر د خاوندانو د شدت او ضرر نه یا ډیر ضعیفان یا پستر ګولاند یا ډیر فقیران چې نه فقیر وسنه لري ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهما ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه سفر اسباب نه پیدا دی باندې ګناه نشته نو غیر ول ضرر کې مستثنا شو کاغی دلته دین کارونه ډیر کړي وګوره بیا مجاهدین عمر اجر ملاه ورکی ورته غریب دی وړوند دی بوډا دی فضل الله بهتر کړي باری تعالی مجاهدین لرا آیا چې jihad کوونکې بیا اموالو پانفس خپل باندې دي پچای بهتر کړي القاعدین پناس تو کسانو باندې درجهتن په درجه کې خو هغه قاعدین چې بغیر د ضرر نه وین وکلن او هر یو د فریقینو چې مجاهدین دیو که قاعدین دی وعده کړی دا الہ العالمین داغي سره د حسنا چې جنت دی بل ایمان کلن هر یو د فریقینو نه وعد الله وعده کړی باری تعالی داغي سره الحسنا د جنت چې کله مؤمن وي د دین د اشاعت نور لارو کې کار کوي وفضل الله بهتر کړي باری تعالی مجاهدین لرا فقاعدین وبان اجر عظیم فاجر عظیم هغه چې غیر ولې ضرر قاعدین دي درجات منه اسی اجر عظیم درجات منهم چې منو چې درجی د جانب د اعلان یا درجات ظرف کا فضل الله المجاهدین درجات فی درجات بهتر کړي باری تعالی مجاهدین لره په درجو کې منو د جانب خپلنا او بهتر کړي دي فقاعدین وباندې مغفرتن فبخنی سره للذنوب ورحمتن او پر رحمت سره نجات من العذاب وکان الله غفورا لمن تاب عن القعود وخرج رحیم ذات ما سبق ورته معاف اوس هغه خلک چې هغه هجرت نه کوي بانی لټي وس من اشتدا نشتا کافرانو زیر تحت غلامای کې وخت رہی نو کم چې بوډاګان دي خزي دي ماشومان دي ته مستثنا دي داغه نه سیوا دا نور چې کم دي ته یو تعذيب وي فرشتي به رټنی ور کوي داغه ذکر او نزول په حق داغه 50 نفرو کې چې مرتد شوی او بیا راغلی او بدر میدان ته کافرانو دا اړخ نه ول ټول مردار شوی قیس ابن ولید او قیس ابن فاکهه وغیرہ نو بالفعل هغه ته فرشتو دا سوال جواب کړو قران کریم کې مونږ ترانه کل شو چې کوم مرتد شوی هغه مرتدین
دا غوی چې کوم دی دا سزا. فرشتي په پاغه ټیم کې ورته دا خبرې کوي الم تکون ارض الله واسعه. نو دا قصه دا غیده خو نورم داسې دي دوی ته به داسې ویل کی ان الذين يقينا كسان توفاهم الملائکه چې وفات کړي هغه له فرشتو په ورځ د بدر باندې پالیکون داوی کې چې ظلم کوونکو په ځانونو خپل باندې نو نسبت د وفات فرشتو ته مجاز دی. الله توفى الانفس حقیقت یا الہ خالق دی او فرشتہ د مرګ چې کومه ده کاسبه ده. پالیکون دې کې چې ظلم کوونکی په ځانونو خپل باندې پر عدت او شرک او ترک الهجرت سلام نه یقینا کسان چې وفات کاغی له فرشتو چې ظلم کوونکی په ځانونو او دوی ته فرشتو حين القبض فيما كنتم اي فيما ذا پس شي کې وای تاسو من الدين فكم دين باندې وای قالوا نو ورتاغي كنا ومنغ مستضعفين في الارض ضعيفان ګرځولې شي پزماګه کې من مقحورين او ذليلين غير راغلي. قالوا نو ورته فرشتگان ولم تكن انوارد الله ازمک دیلا واسعه فراخا بلکې وا فتوهاجروا چې پستا سو هجرتونه کړې پیا پاغي ولې مو هجرت نکو. فاولائک پس دغه کسان چې کوم دي مرجع د جهنم دا وساءت مصيرا او ډیر بد دی دا جهنم د جهات د مرجعنا. الا المستضعفين مگر هغه چې ضعیفان ګرځولې شوی دي مقحورین من الرجال تنارینه او بډاګانو ضعیفانو نو النساء او د بیبیانو نه ولولدان او د ماشومانو نه لا یستطيعون فالکون د هر یو د دیو کې چې دی طاقت نه لري حیلتنا د چل د خروج د وتو لار حیله نه لري ولا یهتدون سبیلا او نه پیژنې لارې لرم یعنی لا یعرفون طریقا لار نه پیژنې لار فکم اوزی هغه زمانہ کې د مدینه منورې لارو ته معلومه نه اوس د نور د ملکونو کې. فاولائک پس دغه کسان چې عصى الله خایږي چې باری تعالی یعنی قریب د ان یعفو عنهم چې عفو کې دینا. علما وی چې وعصا من الله واجبا الہ چې لفظ د عصا وی نو په معنا د وجوب الہ وی دا ما ځان من لازمه کړی د دین بیا عفکم وكان الله عفوا من المعذورين غفورا لمن مات منهم. نه هجرت فیدی اوس بیانې هغه څوک یو هاجر چې هجرتونو کې فی سبیل الله نو بیا به مزیده پزماګه کې مراغمن مواضع د آرام کثیرن ډیر ملجا و مواضع د آرام وسعتن او پراخی د مال پسترګو باندې مهاجرین مونږ تاسو وګورئ پسترګو باندې مهاجرین ګورو چې هغه ال تسنګو شنه صاحب وته بغیر د غوړو نه رسیدو اوس سال د مهاجرینو نو که افغانانو دویم هجرت راو کنه نور مالدار کیږي. ومن یخرج دا جندع ابن دمرا شیخ و مکه معظمه کې چې هجرت دا خبره اوري دي چې دا خو ډیر ضروری خبره ده هجرت خلکو ته ټوکې ښکاری انګريزان په پراتري داغي په غلامۍ کې وخت لري دا ته ټوکې ښکاری ولی د علماو په خبرو اعتماد ورک شوی دی. یعنی روسیه را خلکو وی چې هجرت فرض دی خو خلکو وی چې فرض دی کنه بس قوتل اوس ورته وای چې فرض دی کنه وینه دا څه ټوکی کوي. نو د چې کله دا وره دل روان شو بس چې اولایک ماواهم جهنم راغله اگر کده د مستضعفین نه وو خو یې ریدا چې زب مستضعفینو کې شمار امکانه به فلا را وفات نو داغه په توصیف کې راغی هر رسول یخرج چروت من بیت د کور خپل نه پالیکون د کې چې هجرت کوون کې ال الله او رسوله الى رضا الله
وإلى طاعة رسوله إلى طاعة الله وطاعة رسوله طاعت إله وطاعت رسول تتلن كيو ثم يدركه الموت بيلند كتل رمرغم فقد وقع بتاقق واقع شاجر رد فالله باندي اجر سشي وغمخ کی بیانش ایافو عنه وكان الله غفورا لذنوبهم رحيما لمن تاب منهم. اوس چې هجرت کې نو هجرت کې خو سفرونه راځي نو ضروري ده مسلې د سفر نه چې مونږ د سفرم پکې یاد کی. او نزول په غزوه بني غطفان کې شوی او چې نبی علیہ السلام د ماسپخین منځ وکړ نو ماجیګر مونږ چې راتنو کافرانو مصلحت وکړ ګوره ټول په سجده پراته و چې دغه وخت کې یو حمله په ورولې وینو صحیح و نو سوچ د ماجیګر مونږ راتنو آیت نازل شو هم مسله د قصر او هم د صلات خوف څکسان بدنوي جنگ تا سبا منځ غوي دا بځي هغه برازي دا سي طریقه باندې رستو راځي. و اذا ضربتم کله چې تاسو وته سفر موګه پزماګه کې کله جهاد او کله غیر جهاد اگر که نزول پاک د جهاد کې دغه وخت سفرونه د جهاد حکم عام پس نشتا پتا سبحان جناح ثوبال دې خبره کې ان تقصروا من الصلاه دا چې تاسو قصر وکي په مانځ کې کمواله وکي د مانځنام. عائشہ بیبي وایي چې اصلا دا منځ 2 رکعاتو په حضر کې 2 زیات کړی شو سفر کې په خپل حال پاتش دا دیو انفرادي رائے ده او بعض علما وایي چې ندي سلور خو بیا کم شوی دی په سفر ان تقصرونه پته لګي نشتا وبال پتا سیدا چې تاسو کمواله وکي من صلات د مانځنا نو کمواله د مانځنا نصف دی خو چې نصف قبلې نو څلورو کې 2 شو خو په 2 کې یو کېږي نه ولې نه کېږي ځکه یو رکعت مون په شریعت کې نشته یو رکعت مونږ شریعت کې شته نه نو چې دا کم وتر یو رکعت کوي کنه نو دوی ته پکار دي چې دا فرض هم یو رکعت وکړي ځکه چې الہ وی قصر د مانځ نه وکوته نه کې مونږ خو ځکه نه کوو چې مونږ وی چې 2 نه یو راځي نیم او یو رکعت مون نشته او کته وی چې فاو تر به واحدان او تر به واحده راغله او تر واحده نه راغله او تر به واحده راغله او دا او تر به واحده او دا او تر واحده مې ګډیر فرق دی دی دا او تر به واحده دا معنی کوي چې وتر یو رکعت وکړه دا غلطه معنی ده او تر به واحده معنی ده او تر پستاق یو ګرځول هغه 2 رکعاتونه به واحده په یو باندې نو درې شو او صحیح حدیث دی اوسو کی ترجمه صحیح ہوگی. ابن عباس سے براوی دی نبی علیہ السلام سے مشپر اعلی 2 رکعات منځ یو کوي بيد ویو کوي بيد ویو کوي بيد ویو کوي بيد ویو داسې ترتیب کله اته یادې کله شپږ یادې مختلف روایت دي شپې ډېرې شوي نو بیا وی فاو تر به واحده نو دی وی چې یو رکعت وی تر یو رکعت وی تر نه یادې او وی چې 2 رکعات به کول 2 به کول 2 به کول 2 به کول فاوتر بواحده دا اخیری 2 رکعات چې شفو او تر تاقی وګرځول بواحده په یو باندې نه درې وکړو نو روایت د مسلم د عائشہ به سره موافق شو کنه چې 3 رکعات شوي د عائشہ به چې وایي ان دې چې 3 رکعات نه مانی د عائشہ به چې وایي دوی د تراویح 100 رکعات کې یا 3 رکعات دلیل به سوئی بخاری او مسلم روایت دی چې عائشہ بیبي وایي چې نبی علیہ السلام پر رمضان غیر رمضان کې په 11 رکعاتو زیادت نه کړي نیو طرف ته خپل مسله ثابتای بل رخت پیرا درازي
نو چې اته رکعات تراویح شو نو تر درې پاتې شو نو دغه درې به ولې نه مانی دا حدیث خواږه کې مونږ ته نه نه کې نو به دا دی ولې پرې دي نو مونږ به دا سی وایو چې هغه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تهجد دی او تراویح او تهجد مین کې فرق دی او تراویح په زمان د نبی اسلام کې رسره شوی نه دی دا عمر فاروق سے ایجاد کړی دی او چې دا پاګه زمانہ کې شوی نو بدعت ورته بیا ولي وي نعم البدع هذه ورته ولي وي البته د نبی اسلام زمانہ کې دریش په نور وخت کې به تهجد ځان ته کېدل په رمضان کې دریش په جمع باندې شوی اترک همغه تهجد اترکاته شوی او دا درې وسوي تر شوی نو عائشہ بیبي چې اشاره کړم دغه تهجد ته شوی ده او هر چې تراویح دي د 10 رکعات عمر فاروق سے په دور کې ایجاد شوی علیکم بسنت و سنت الخلفاء الراشدین کی مخالفت نه پکار اجماع د امتم پیدا درست علماء اجماع را ائمه اربعه چې کله راغون په مسله باندې شینو دا اجماع وی البته که څوک وایي چې امام مالک سے خوشبک دیر شوی نو شپک دیر شوی زیات یک کم کړي خو نه دی کنه نو په کم دا شلو باندې خو اجماع خلاف شو کنه نو پاری کی قصر ناراضی هر چې دا ماخام منځ نه هغه په قصر یو نیم راځي هم نشي کېده نو دا څلور رکعاتو کې قصر 2 رکعاتش ان خفتم کچری ردیتا زین ندی خبر نه یفتنکم چې فتنه کې بواچی تاسو لره کسان چې کفر کړي په حال د مانځګین نو دا شرط دی ورته خدا دا زمانه سره لګي ګویا کې خیر اتفاقی شي اوس یره خوف د فتنې نه نمشته دی او بیا هم قصر شته دی نو عمر سے نه چاته پوسو کا وی چې اوس خو یره نشته نو ولې قصر کیږي هغه ورته چې ما ته خو ډېر پوي سړی ښکاری دی اله د څه سوال دی وک تا ته پته نه ده چې دا د خدای تعالی من مستیا د مسافر لرا آیا تاسو د خدای تعالی من مستیارت کوي چې دا توي کمی کوته زیته نو په دې تولو ګناګاریږي په سفر کې کم وکي ان الکافرین یقینا کافرون دستا سره پارادو مبینا دشمنان ښکارا داسې چلول کې رتبانی ګوري صلات خوف بیان و اذا كنت فيهم کله چې وې ته پدوي کې وې د دوی سره حاضر اذا كنت فيهم شهيدا فاقمت لهم الصلاه پس قائم کتا دې لپاره مونږ یعنی اردت قیام الصلاه لهم تا اراده د قیام وکړه فلتقم بیت چې ادریږي طائفتون یودل منهم دلینا ما کتا سره پمانځ کی ولياخذوا اسلحتهم او بیت چې واخلین اغا طائفه بلا اسلحتهم سلاګان خپلین باید یو طائفه ته تر شو ودرېږي او طائفه بل سلا واخلي دشمن ته ودرېږي فاذا سجدوا کله چې دوی سجده وکړه نو که حال د سفر یو رکعت یو کا مراد د سجدې نه رکعت ته رکعو رکعتن واحده او که حضرس منځو سفر نه جوړی دا نبیا پڅلورو کې 2 دینو بیا بدوو کی نو چې یو رکعت کله وک یا پڅلور رکعت کې 2 وکړه فلیکونو باید چې شي د یعنی وګرځيږي من ورای کوم رسول شاګان استاد مقابل د دشمن تلاړ شي خبره باندې کوي ښا دی بلاړ شي واپس شروع وو ولتا تی باید چې راشي توې فتنو خراتوې فبلا هغه چې مقابل د دشمن کې دا لم یصلوا چاغې نه دې کړې مونږ یې رکعت اولای نه کړې فلیصلوا بیت چاغې مونږ کې ما کتا سره رکعت ثانیه ولياخذوا بیت چې واخل دې حذرهم آلات ساتن خپلم بیت چې اونې سیمور چې خپل واسلحتهم او صلاګان خپل راواخلی هغه آلات دا گاه خپلم
او صلاګان خپلین. د دې طریقه کې علما اختلاف کوي، هم په 2 رکعاتي کې هم په 3 رکعاتي کې. په 2 رکعاتي کې زموږ رائے دا چې دا خلاف القياس یو منځ راغلی دی. عقل خو خلاف دی ځکه چې دا بزیو هغه برازیو بیا بدازیو برازی دا پورا مزل دی ورکی قبله نه تولیو ګرځیدل دی پکې. خدا منځ دا تعارض د ټیم مون دی تعارض. نو په هغه ټیم کې وجمع نه قضا کې سوال ته لګي سوال ته جمع کوي. نو دا غي صلات خوف طریقې دا خودلی دا چې 2 رکعاتي نو دا یو بدل ته ودرېږي وډاله انور بل ته جنگ کوي یا به مورچې ساتي. دوی به دا یو رکعات چو کوي بلاړش غږیږي باندې چا سره دی بل ته جنگ کوي مورچې به ساتي هغه براشي. نو چې هغه رالل نو دا 2 رکعات به وکي. نو زموږ مذهب دا دی چې دا اول به بیرته بیا وکي کنه دویم خېټینګ کاول ته تللی لم یصلوا فلیصلوا. نو ابو کې دی بخلاص شي نو دی بلار شي هغه به بیرته راشي هغه یو رکعت پاتې دی به وکي. دا د صلات خوف په 2 رکعاتي کې طریقه ده. په 4 رکعاتي کې طریقه دا چې 2 رکعات به وکي بیا بلار شي هغه به راشي 2 بنورو کې هغه به 4 پوره کې لاړ بشي دی باغ 2 به رستو کوي. ډیر پاره چې ډیر مزل پکې ثابت نشي. او باج علماء را اداره چې 2 رکعاتي کې به دسي کوي چې دا یو دل ترکاتو کدا بلاش انور براشي او رکعات بو کې بیا بلاش هغه اولنی براشي او رکعات وزن تر وګرځي بیا بلاش هغه رستي به بیا راشي بل رکعات پر وګرځي. امام سے وې دي کې خډیر زیات مزل راغی. یو خبره ده 2 خبرې د دې صلات خوف نه ثابتېږي ذهن ته ترازی. یو دا چې داوودی ظاهری وایي چې جمع سنت مؤکد نه بلکې فرض ده او په عربو کې څوک ځان ته مون نه کوي چې ته ودرې دي کنه ته په ځان ته مون به ولاړې بل براشي خوا کې به سودريږي نتم پکې نه غواړي. نو ورکه عمر راکعين نه استدلال دی. خدغه صلات خوف چې کوم دی دا 2 خبرې ثابتې. یو دا ثابتې چې دا جمع ډیر ضروری شی دی. ګور د جنگ په صحنه کې هم جمع باندې قضا کې یو بزیل ته بدريږي بل بجنګ منځ کوي دا یو رکعت کړي زیبال تابو بیا راځي دا طریقه خای. دویم ابتدا ثابتېږي چې دا تکرار د جماعت دا جمع مکررول چې دي خلاف د ضرورت نه چې د لارې مسجد وي دا هم نه ده پکار. کله جمع تکرار پکار وي او جایز وي په عام اوقات او هر مسجد کې نو بیا ویلې به د څنګه نه چې دې ته یو امام مخکې شي جمع دی ورکی او به دې غبل ډل راشي ته بل امام مخکې شي جمع دی ورکی. دې ته نو څه ضرورت دی چې دا بزی و برازي و بزیو دا برازي دا دینه پته لګي چې جمع و پکار ده دوه نه پکار. نو فقها زموږ وایي چې د لارې ستر جمعات کې کوشي خیر ده خو محلي د لپاره فقها وایي چې دلته نه پکار دوه جمع هغه لوی علت دار چې بیا تفرقه فی القوم پیدا کیږي. یو به مړ خو ځب به جمع وکړي اسی او رشخن مته جوړ شي دا قوم ته حدیثونو لګولې دي په عمل نشته ده نه د جهاد په سب کې شته نه بل ځکه هیڅ ځکه نشته. خو په خډیر وینو جمعونو ته قضا کوي خدا کار نه کوي تکرار د جمع به کوي خدا نه کوي. ضرور په دې کې څه اثر او رحمت او نور وي ځکه چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کړه دي نو کول پکار دي. خو اجماع پدې چې دا امت ته پاتې دي بابونه په لګېدلې ورنه کې اذا كنت فيهم چې تپکه موجود وي او دا نبی اسلام خصوصیت وګرځيږي
چې داغه د وجود په ټیم کې چې هغه بل څوک جمع ته مخې کېدل دا مناسب نه و. خو لکه چا قول به نشته دی امت دا عامه امت ته علماء امت ته عامه نو ځکه هغه توجیهات پکې نه لټو. ود الذين كفروا محبوب غني کافران تمنی کوي کافران د بني انمار قبيله لك حويرس دا دې خبره لو تقولون ان اصلحتكم دا کتا تو غافل شي د صلاح خپلنا وامتعتكم والسامان خپلنا فيميلون پس حمله برولې دی پتا صبح میلتن واحده حمله واحده فمانځ کی دا وې د الله حال ورته بیان او نشته جناح او بال علیکم پتا سیوانی کچره وبکم پتا سیوانی اذن تکلیف شدت ضرر من مطر اند باران یا وای تاسو مردا بیماران یعنی جرحا زخمیان نو نشتا بال پتا سي دي خبر انت د اصلحتکم دا چې کېګ دی تاسو صلاحګانی خپلې البته وخذو اونې سه حذرکم مرچی خپلې او اسباب د حذر او مفاعت پردارانو دروي دا ګوره فرض دی ښا دا شینه که چا عملی کړو هیڅ کله شکست ناراضي ګوره طالبانو بسو قدرت چې ته پیرو کا وډاډه وته وسته سلام ویل ته پرته نه فرض دی دروانی دا ټوپک بدغه سی په پیره کې نسی البته که باران ډیر زیاتو د ټوپک تلا سړل نو د سیه خو چې سما د سالنګ یخنی و او یا زخمیان وای یا مریضان وای دا نیول د تدادیر تکلیفو نبی در باندې وبال نشته فقط پدې کې ان تدعو اسلحتکم چې را صلاة سکی دي خو بهم خذو حذرکم مرچی مونی صحیح حالات د دفاع مو بیدار وساتئ نبی د غوګونو د سترګو پیره کا وخټټ کینا خیر دې کړه ټوپک شپېلې لاس کینه نسی د سکی ده بیا خدان سبا کې دی بیا نو دینه پته لګي چې کله باران نه یخنی ډیر نه او دا زخمی چې کوم نه بیمار نه نبی دا ټوپک برچپک نه ول د فوجي په شکل دا ضروري او لازمی خبره ده دا فوجي ټریننګونه نه دي دا فرض دی فرض دا ډیر ضروري شی اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل دا رباط الخيل لګر یوازې سونه خو نه په زمانه کې دا سونو طریقه او د نوې ټریننګونو او طریقه دا فرض دی پتا باندې چې دا وکي ان الله عاد الكافرين عذاب مهینا یقینا باری تعالی کافرانو پر عذاب مهین تیار کړی دی. فإذا قضيتم الصلاة کله چې پوره کړه تاسو مون لران یعنی صلاة خوف فاذكروا الله پس یاد او الہ لرا قیاما پولاړو قعودا او پناستا علی جنوبکم پالخونو. بعض علماء وایي چې کله تاسو صلات خوف فارغ شوئ نو بیا مونږ د الہ چې کوي هغه عام حکم درته متوجه شي کجوړ وای په ولاړې کوي پناستا او پالخونو هر طریقه خو خزامه کوي او بعض علماء ذکر ته شاملای کله چې مونږ تاسو ادا کړو بس دا غینا بعد ذکر کوي په همیش نو د جهاد په سانه کې زبان په ذکر لون ساتي. بعض علماء وایي اذا اردتم ادا صلاه کله چې اراده ادا د مون موکلا فذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فار ارعلخ فاذا اطمئننتم کله چې مطمئن شئ تاسو یعنی واپس کول نو تراله په اطمینان شئ نو بیا قائم او منزل رب تمام الارکان کما فرضا نبی صلات خوف طریقې دلته مې اجازه وایي ان صلاه یقینا دا منظم ده په مؤمنانو باندې ګرځیدلې ده کانت معنا سوارت المؤمنین کتابا فرض موقوتا په وخت ولا تینوا فی ابتغاء القوم او مسستیږي په طلب د قوم کې د قوم کافرانو مقابله کې سستی مګوي راغي په طلب کې وځي کتا سو ویا رجدا سے کرز دیوسا ان تکونو تعلمون کچری تاسو چې درد من کېږي فإنهم یقینا دا کافرون یعلمون دیم درد من کېږي تعلمون ما تتوجعون فإنهم يتوجعون ایم زخمی کېږي کنه کما تعلمون لک تاسو درد من کېږي
البته ترجون امید ساتي تاسي من الله الهنا هغه امید لا يرجون چې لا يرجون چې هغه امید نه ساتي تاسو لا شهادت او حوران او جنتونه دا امیدونه مشته او دا غي نشته او جنگيږي. وكان الله عليما بالجراحه حکیما خاوند حکمت زیتی احکام نه نازلین دا وستا سودنو ځکه مامور کړي په طلب د قوم دا امیر بل شرط بدای چې فیصله او کتاب کوي. ان انزلنا الیک الكتاب نزول په حق دا طمع ابن بریق راغلو دا طمع ابن بریق دا یو منافقو د زغره چانه پټه کړي وزغره چولې او دا بوج د سینې ولې او اسورې او شپه ولا د خیل نو زید ابن سمین یو يهودي او هغه ته لاړ وې ما د امانت راته سورې وساته وی راوړه اڅه خبر وځي پټه کړی دا اکور کې خود سبا ته چې زغره ورکه شو سړی راوته د کور نسپینه کر خطلې دا وړو بګی کنه وړو کې چولې هغه تل شیو چې سپینه کر خطارې چې ونیو د يهودي په کور نه نوت راوي نه ورای وسته وې دغلا کړي گواهانم په پیښ شو د دروغو نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په ځل کې داراله چې دیبا لاسته پرې کو نو آیت نازل شو حقیقت حال او تخکاره کوي. ان انزلنا یقینا من نازل کړي تعالی قرآن کریم په حق لتبیان الحق والباطل دغه پاره چې ته فیصله وکې په من د خلکو کې بما پاغه سبحانه اراک الله چې خودنه کړي تا تبارک تعالی چې علم ولا تکن امکی قتل الخائنین خندګر غلول الخصیمن جګړه مار د دوی د اړخ نه جګړه مار او معین ما جوړیږي. واستغفر الله او بخنه غواړه د الہ نه د هغه خبرې چې د يهودي د ضرب قصد کړي رې اے نیکان دي کنه قصد اقصد مرتوی چې دادم خنه دي کړي دي بخنه غواړه. ان الله یقینا باری تعالی کان غفورا دی بخون کې ذات هغه چې تاسو تقص کړي رحیم ذات دی. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم او جګړې مکو دالي کسانو یختانون چاوي خیانتونه او غلاګانې کړي خیانتونه کړي د نفسونو خپل سره پغلابان نو جګړې مکو دالي کسانو چې خیانت کوي د نفسونو سره په سره کوي باندې. ان الله یقینا باری تعالی انه خی محبت نکي دا چا سره چې وی زید خیانتګر او زید فاجر په دروغو قسمونه خوري بهتان د بری کوي پاک سړي باندې تپل کوي. یستخفون پټي دی خیانت لره من الناس دخل ګنا حال دا لا یستخفون نه پټي من الله خبر ته پته چې لا په عالم دی غیر شرمېږي نه خلکو نه شرمېږي حال دا لا چې کوم نه ما هم د دې سره من حيث العلم والقدرت عالم نه ور باندې او دا الہ د دوی سره وایس باغ وخت کې ویتونه چې د شپې مجلسونه جوړول دي ما په هغه سبا لا يرضى الا يرضى به الله چې راضي نو پاغي بن الله من القول د قولنا من قول دا بیان د ماشا هغه وخت چې د شپې تدبیرونه جوړول دوی په هغه اقوال باندې لا يرضى به الله دی دا قومین راغون شو چې دې ته اخلاص کو مونږ بګویو کو څوسا نو الہ ورسره الہ نه پټي خلکو نه پټي. وکانه الله بما يعملون محيطا من حيث العلم احاط بكل شيء علما. ها انتم د تماقوم ته خطاب د چې بنو ظفر قبیله وام خبردار تاسو چې هغه کسانې جادلتم چې جګړې کوي انهم د دې خیانتګرونو په حیات دنیا په ژوند دنیوي کې پس بیا څوک د غزات یجادلو چې جګړه وو کې الله سره انهم د دین یوم القیامه بلکې تبه څوک نشتا
اما یکونو کنا سوک دے هغه چې شي علیهم په دې خیانتګر وکیل نگهبان او حافظ بیا بیرن سو خلاص کی ومن یعمل سونا سوک چې وکي سونیو بدای لرا داسی بدی چې داغي ضرر غیر ته متوجي وی لکه غلا او یظلم نفسه یا ظلم پزان باندې وکي بهتان تم شامل دی عام گناهونه چې د پوری تعلق لري ثم استغفر الله به بخنو غوړي د الهنا نو بیا به موزي اله لره غفورا لذنوبهم رحیما او هغه څوک یکسب اسمن چې وکي یو ګناه لرا لکه قسم په دروغان پس یقینا خبردار کوي دې ګناه لرا نفسي مقفا ضرر د نفس په باندې عقوبت د ته متوجي دي وكان الله عليما بالسارقين حكيما في الحكم عليه بالقطع يريج خلق النبي ومن يكسب خطيئه على سوق جو کې خطيئه سرق لرا او اسم یو ګناه بل لرا چې حلف بالله مثلا ثم يرمي به بيقول پاره باندې بريان یو پاک لرا پاک یو ته به پتاخ سره بار کړه فزان خپل باندې بهتانا یا عقوبت بهتان عذاب د بهتان او اسم مبینا او عذاب د گناهکارا اوس محبوب توای چې تابانه زموږ احسان دی چې وحی راځي ګینه قوم بنو ظفر قبیله د تمع قوم خطنز دی وی چې دیته مجبور کړي وی چې د څه فیصله دی کړي وی چې هغه فیصله صحیح نه و ولولا فضل الله عليك کچره نو احسان د باری تعالی په تابانه بن نبوه کچره نو رحمت د باری تعالی په تابانه پیر سال د وحی لهمت طائفتن خاما خاص کړه پټ طائفتن یو ډېر مینام د دې باندې ظفر د قبیله د تمعد قوم تعمد قوم قصد کړه د دې خبرې د لو کدا چې خطا باسي تعالی ران خطا کیتا وما يدلون او نه خطا کوي نه گمراه کوي دوی یو کس لره مگر ځانونه خپل سزا دوی باندې دا وما يضرونك زکه چې چا گوي د دروغ کړي سزا خو پاګه ده په حاکم خو نه ده وما يضرونك وزرون شر سول دي تعالی د سشي وانزل الله عليك الكتاب ونازل کبر تعالی پتا باندې کتاب لره قران کریم والحکمت نازل کړي باندې تعالی پتا باندې کتاب لره چې قران والحکمت او شریعت چې پاره کې حلال او حرام او بیان او قضا مسلې دي وعلمک او خدای کړی د تعالی را هغه سلام تکون تعلم چې نوې ته چې پوی دی پاره باندې مخکې د نزول د قران نام څه خصوصي علوم هم درته درک صوفیا حضرات وې دا څه علوم دي چې نبی اسلام په خاص شوی امتیانو کې بعض خلکو تور کړي یا علمک بالقران من الاحکام والحدود ما لم تكن تعلم قبل نزول القران عددین علمی کلی تفصیلی ثابت اول په ذره ذره باندې خودنه وکړه ما هغه لم تکن تعلم مشتول شو مشتول مراد شو دا قول اقوال مفسرین رد کړی دی مراد د دین علم الشریعه دا او یا څه خصوصي علوم د دې د بعض اشیاء او مغیبات وکانا فضل الله علیک عظیما د احسان د باری تعالی پتا باندې عظیما بالنبوه ډېر لوی احسان اوس دې پټ تدبیرونه جوړ کړي او چې راځي دې په دې طریقه خلاصو په دې طریقه رد راځي په پټو مجالس لا خیر نشته خیر په کثیر من نجواهم پډېرو کې د پټو تدبیرونو دینا پټ مجالس الا الخير موجود في نجوا من مگر خیر موجود دی په مجلس دا چاږي چې امر کې په صدقې د مساکین او معروفنا او یا په معروفاتو چې قرض د انسان سره دی او اصلاح بین الناس یا نور نیږي یا اصلاح په منځ خلکو کې دوه درې ځان ته شي په څه طریقه به د خلک جوړ کو ومن يفعل ذلك وهر څوک چې وایي کدي کار لرا صدقه لرا او نیکی نه وکړي اصلاح بین الناس وکړه د پاره طلب د رضا د الہ زرد چې ورب کومګه دلرا اجر عظیما اجر عظیم ثواب وافر فی الجنه اوس دې خلکو د شریعت مخالفت کړي نو وعید راځي ومن يشاقق الرسول هر څوک چې مخالفت وکړي د نبی علی صلوات و سلام ورسته د اغنا چې واضح شوی د هدایت
وتتبع او تابعداري کوي غیر سبیل المؤمنین غیر د دین او د لارې د مؤمنانو. علامہ قرطبی امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کی وایي د کریمه صریح ده په دلیل اجماع کې چې اجماع دلیل چاچه مخالفت د نبی علیہ السلام او تابعداري او د غیر د لارې د مؤمنان اجماع خلق یو کا نو ولین او بغرزو موږ دلرا هغه اړه باندې تولا چې ګرځیدل نه اراده د ګرځېدوی کړی دا او بیا په منتها کې داخل وکړو موږ دلرا جهنم لرا وسات او ډېر بد دی دا جهنم مسیره د جهت د مرجان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.